محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. مینوالو نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوې ویډیو چمتو کړم. ملګرو که چیرته تاسو په بازار کې یا په دکان کې کوم څه اخلئ مخکې د دې نه چې تاسو یو څه واخلئ تاسو کولی شئ چې د همغه شی ریټ په انټرنیټ باندې معلوم کړئ چې دا څومره قیمت لري. نو د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې هغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ چې په پلی سټور کې پیدا کړئ. دا دی ما تیار ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته کار پې کوم. زموږ اپلیکیشن دا دی، دا اپلیکیشن دی امیزن شاپینګ. تاسو کولی شئ چې په دې کې د هر شي ریټ معلوم کړئ چې دا شی څومره قیمت لري. نو تاسو به دا کولاو کړئ. کله مو چې دا خلاص کړ دلته یې تاسو ته لیکلی دي what are you looking for یعنی کوېسچن مارک پوښتنه یې کړې ده. نو تاسو کولی شئ چې دلته په سرچ کې یو څه ور ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم نوکیا انډرایډ موبایل. کله چې دا زه سرچ کم دلته به ماته د همغه موبایلو تصویرونه هم راواړوي او د همغه موبایل ریټ به هم ورسره وي. تاسو ته یې ښایي چې د هغه دومره قیمت لري. نو زما اوس نیټ فعال نه دی، نیټ کې مې امبی ختم دی. نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د همغه شي ریټ معلوم کړئ. که چیرته تاسو له انټرنیټ څخه د کوم شي تصویر ډاونلوډ کړی وي او د همغه شي ریټ معلوموئ نو تاسو کولی شئ چې د تصویر په ذریعه باندې هم ریټ معلوم کړئ. هغه طریقه دا ده چې تاسو دلته پوټو ووهئ. د پوټو د باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو کنټینیو ووهئ. کله مو چې کنټینیو ووهلو تاسو به ګیلرۍ ته یوسي او د ګیلرۍ څخه همغه تصویر ورکړئ. دلته به سرچینګ شروع کړي او تاسو ته به همغه شی راواړوي او ریټ به هم ورسره وي. نو دا وه زموږ ویډیو چې تاسو ته مو چمتو کړه. که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو ضرور در سره لایک کړئ او شیر یې کړئ. د بیا لپاره د